لیدونکو تاسو فکر دغه روپۍ موږ شاته راوړي دي. دغه روپۍ او یو بل بهترین زیارت تاسو سره لرو. دغه ویډیو موږ سره تر اخره پورې وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو د پیسې تاسو ګورئ، دا موږ د هغې ماشومې دپاره راټولې کړی. هغه ماشومه چې په کارت کې چا ترې بوله، الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی چې دې ژوند وژغورل شو. دې دپاره موږ د پیسې ورکوو، هغه قرض به خلاص شي او دا ماشومه به ارام او خپل ژوند وکړي، رالویه به شي او غټه به شي، خپلو هیلو ته به ورسېږي. هغه وروڼو چې همکاري کړې کور یې ودان، الله ته اجرونه ورکړي. راځئ دغه خوشحالي له موږ سره وګورئ. عجیبه زندګي ده، ته هم ژاړې زه هم ژاړم. لیدونکو تاسو به دغه ماشومې خبرې اورئ. زموږ د خوستوالو په لهجه باندې د دې ته ځو، یعنې مور ته ځو. هغه ماشومه چې لا یو خبره یاد ده چې مور ته ځو او ژاړي، دې باندې به څنګه د انسان زړه وشي چې په دې ماشومتوب کې واده شي او بل شي ته لاړه شي. لیدونکو که چېرته دا یې پوهېده خبره باندې سر خلاصېدو، د دې په ځای چې وژاړي د هغې به خندلي وی، خوشحاله شوي به وی، ولې چې د ډېر یو لوی مصیبت نه خلاصېږي. دغه ماشومه ژاړي، وایي مور ته ځو، د دې ته ځو. دغه ماشومه نه ژړوو، موضوع همدغه وه چې دغه ژوند وژغورو او دا لیږو مور ته او نور خبرې له پلار سره کوو. الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی. دغې خور خبرې به مو تاسې اورېدلي دي که نه؟ بل ورته څه ویلي وو؟ هغه خبره ته موږ ته بیا وکړه. وړه خورنه ودانه کې زه خاص یوده یم. نجیبې ته به انشاءالله نوره نه خفه کېږي. چې ودې دا دې شي په سر نه ودې دا پیسې نه وي، هو اوس خو پیسې پیدا شي، اوس خو نه وده کېږي. لیدونکو د دې سره چې څومره مرسته شوي دغه یادونه هم کومه، دغې خورکۍ ته ورکومه چې د خوشحاله شي. هغه د کوچنۍ خور ارمان دپاره شي چې دې بله ویډیو کې موږ ته ویلي وو چې زه خو واده شوي یم، چې زما هغه کوچنۍ خور واده نه شي. دې سره جمله کومک چې شوی 3,32,200 جمله کومک شوی. ځینې کومکونه چې زموږ د ورور سره شوي دي هغه به یادونه وکړي. ځینې وروڼو غوښتي وو چې یو څه دوی ته معلومه شي چې دا پیسې دوی ته ورسېدي. هغه وروڼه چې تونه غوښتنه کړې وه، اول زه مننه کوم هغه وروڼو نه چې کومکونه کړي دي، مرستې کړي دي. الله ته پر اجرونه ورکړي، مهرباني هغه نومونه وکړي. هغه نفر چې مو سره کومک کړو مو کاروان صاحب ته وسپارلو. دبۍ نه غفور په نوم 9,200 کلدورې بل ورو وایي چې مو نوم بچاته نه وخلې دبۍ نه 11,000 کلدورې وي، بل یو زیرګار وي بزور نه 6,000 کلدورې وي، یو بل ورو دا 15,000 کلدورې دي چې وایي چې مو نوم بچاته نه وخلې. او یو بل زره د ابو کاروان صاحب په دا خپله واقع چې هغه زره موږ ساتلی، هغه په خیري کې موږ کوو، اوس موږ نه کوو هغه زره. 1,00,000 کلدارې ده ته رسېدلي دي، ته رسېدلي دي، خپلبستان کې ته رسېدلي دي که نه؟ 1,00,000 کلدارې ده ته رسېدلي دي او باقي چې څومره دي 2,32,200 نغدې موږ ورته سپارو. لیدونکو باید یوه یادونه وکړم چې موږ ټولې ولې کلدارې کړي دي، باید موږ افغانۍ ورکړې وه، خو دا چې ده باندې قرض د کلدار و دی خلاص شي او موږ هدف هم دغه و چې د دوی هغه پوره کړو. الحمدلله دوی باندې هغه وړه خورکۍ چې قرض کې بوله 2,40,000 کلدارې وې چې اوس کومک جمله ورسره وشولو 3,32,200 جمله کومک ورسره وشولو. هغې کې 1,00,000 کلدارې ده ته په خلبسات کې رسېدلي دي او باقي چې دي 2,32,200 دا ورته موږ نغدې سپارو. نجیبې دغه دي، دا به زه حساب کوم لیدونکو، دا د 50,000، دا د 1,00,000، دا د 1,50,000 او دغه د شولې 2,80,200 کلدارې دغه دي، دا 200 دي او باقي 2,80,000 دغه دي. الحمدلله دا ورته ورسه. هغه یو زیری اخیره کې موږ درته وایو چې هغه زیری چې دغه یو بهترین زیری دی انشاءالله. نجیبې دا روپۍ هم موږ ډېر کړلی، دا چاته اوس ورکوې؟ پروړ ته ویلې یې ورکوې؟ د وړه خور نه وده کوي، د وړه خور نه وده کوي، ویلې موږ به مړه وشي وده کوي، سره به وده کوي، دغه د پیسې به ورکړو، هغه د هغې ژوند وژغورل شو، خلي نه وده کوي، بیا به نه وده کوي که نه؟ څومره ښه شولی یې اوس؟ ډېره. څومره ته یې وښیه؟ لیدونکي دې خفه کړي دي که نه؟ ته اوس ورته وخاندې که دغه دې موږ ته خو روپۍ ورسېدې، یې ژوند وژغورل شو، اوس خو وخاندې که ورته؟ دغه دې موږ ته خو روپۍ ورسېدې، اوس خو نه وده کولی شي. نه یې وده کولی شي؟ دا و چاته کې؟
ټول ته ټولو ته دعا وکړي. آفرین دی. چا چې کومکونه کړي ټول ته دعا وکړه. څومره خوشحاله ته څومره خوشحاله چې دغه دی پور لاړ شو. الحمدلله زه ټولو نه مننه کوم، دعاوې کوم، زیاتې دعاوې کوم او چې ما سره دا کمک وشو. نو د 3 ورځې لور مریضه ده ولاکې ډاکټر مخه وینم. له خلکو سره تاسو سره د خدای ډېر ښه وکړي. الله د یو قدم په سلو نیکیو کې ته واچوي. ما سره ډېر کمک وشو، ډېر خوشحاله یم. تاسو سره د خدای وکړي. زموږ دعا واسطه نوره به څه وایي. امین. لیدونکو د دې پیسو تر څنګ موږ ورته خوراکي مواد هم راوړي دي چې هغه هم درته ښایي موږ په څنګ کې به وي. ورته راوړه دي وړي دي بره ده مرچ اوږه او نور سبزي وریجې او دغه شیان دي چې دا هم د دوی ضرورت و کور کې څه نه درلودل دا هم موږ ورسره وکړل. هغې ته څنګ نه کومک هم ورسره وشو او اخري خبر هغه ته راځي لکه مخکې ما یادونه کړې وه چې یو زیری موږ د دغه دپاره لرو خو دا زیری به چې شوي لیدونکو ووایم دا زیری به چې شوي په زړه کې دې څه ګرځي څه والله خو تاسو زرې تاسو کومکونه ټول داسې خوان نه ډاک دي. بیا هم په زړه کې دې څه ګرځي چې تاسو دا غواړئ چې یو مسلمان خوشحال کړو. نو مو زړه کې دا ګرځي چې دا به خوشحالۍ خبره وي. خامخا به خوشحالۍ خبره وي. خوشحالۍ خبره به حتما وي. الله دې وکړي. ها لیدونکو زما تر څنګ چې کوم ورور ناست ده د ده سره یو چا ژمنه کړې وعده یې کړې چې زه یوه نومره ځمکه په کابل کې لرم هغه به هم همدغه ورور ته زه وسپارم. دغه مو شو هغه زیری چې دا ډېره غټه خبره ده. یو څوک راپورته کېږي خپله ځمکه خپل جایداد یو چا ته وقف کوي د خوشحالۍ ځای دی او دا هم دغه دی. لیدونکو دا د خوشحالۍ ځای دی. زه هم خوشحاله یم چې دته زه غېږه نه ورکوم. مبارک شه مبارکي درته یو انشاءالله دغه نمره چې د ژوند نشي کولی د جوړوی نشي خو حتما به یې خرڅوي او دا کورونه پیاده کوي چې څومره پیاده کېدل. نو الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی. هغه ورونه هم ځانګړې مننه کوم خوشحاله چې ورونه چې تا خپله ځمکه دغه ورور ته وقف کړله یوه نمره ځمکه وه. دا یوه لویه قرباني ده. دا مهمه نه ده چې یو څوک د پیسې ولري یو څوک د سره او سپین ولري. مهمه دغه ده چې یو څوک کم اندازه کومک وکړي په اخلاص سره یې وکړي. دا اخلاص ده. یو چا چې دومره غټ اخلاص کړی او خپله ځمکه یې دته وقف کړی چې درته خرڅه کړه او قرضې دې پرې لنډې کړه دا ډېره غټه خبره ده. نجیبې ته خو پیسې دغه ټینګې نیولې دي چې د نوانه تخت روپۍ ستړې کړې لکه داسې کښېنه ته دې پله ښه نجیبې پیسې هم ورسېدې که دې په کور کې اوسېږئ خپل کور نه لرئ دغه د ایشه خود پرسه نمره یې درکړله خو ژوند یې وژغورلی شو نمره یې درکړله څومره خوشحاله یې اوس اوس ډېره خوشحاله شوم. څومره ډېره دومره به خوشحاله شوې نه د دې نه ډېره دومره څومره ته ډېره خیال چې کوم دومره د دې نه ډېره دومره ډېره دومره بس دومره نه یې خوشحاله ولې نه دومره رښتیا هم ماشومه ده په دومره څه باید نه پوهېږي خو بیا هم حتما هغه د خوشحالۍ احساس ورته کېږي ځکه چې تېر ځل دردېدلې وه خپله خور باندې دغه د پیسې مو ته اوس د هغې تر څنګ یوه نمره ځمکه هم چا ورته وقف کړله الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی څه ویل غواړې هغه وروڼو خویانو ته چې کومکونه یې کړي دي مرستې یې خو زه به دا وایم چې ټول عمر به دواو کې به یاد ساتم ځکه چې داسې وخت ده داسې حالات راغلي دي چې 20 روپۍ برۍ قرضه څوک ولاکه کړي هغې چا چې کومک یې کړی ده غږېدلي دي زه خدای ته دا سوال کوم چې د څومره تکلیف ده څومره دی غږېدلي دي دا یا الله ته دی ته په عبادت کې واچوه نو دوا یې زړه کړي چې خوله یې ونه کړي ځکه خو ډېره غټ شی ده په دا رقم حالاتو کې چې کرې کور کریا څوک نه کوي نو زه ډېر زیات خوشحال یم لیدونکو باید یادونه وکړم چې زما دغه ورور چې ګورئ
دا مسافر رور ده. سفر یې هم کړی و، دوبۍ کې وخت تېر کړی. هغه وخت کې ته دا ویډیوګانې لیدلې ده موږ دغه ډېرې ویډیوګانې؟ زیاتې مې لیدې. څه فکر ده کو چې داسې یو حالت به تو نرسي؟ ولاکه مې کړی وي، خو الله تعالی نظام الله تعالی امتحانونه دا بېل رقم دي. کله د چا څه ګماه کړی دی؟ یاره کړم وي واس مطابق مې کړه ده. لیدونکو هېڅوک هم داسې نه وایي چې زه نن پیسې لرم، جایداد لرم، په خارج کې یم، ما باندې به داسې یو وخت رانشي. حتما ده راځي. غریب به مالداری کېږي، یو څوک چې مال لري او شتمني لري هغه به غریب کېږي. دا په ژوند کې شته. زما دغه ورور هم سفر کې و، پیسې ګټلې، کاروبار یې کولو. خو دا چې نن داسې ورځ الله پاک راوستله، باید صبر وکړو، حوصله وکړو او په داسې سخته ورځ کې باید یو بل ته موږ لاس ورکړو. ولې چې موږ داسې ټوله مسلمانان وروڼه یو، باید په درد کې ورشو، هغې ته یو ښه خبره وکړو، یو همکاري ورسره وکړو، څه چې قوه سپروي. لیدونکو بیا هم دا خپرونه په همدغې خوشحالۍ پای ته رسومه. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم. خو په دې باندې پوه نه شم که مې سر ستا په زنګون دی. خو په دې باندې پوه نه شم چې وصال که جدایي ده، ته هم ژاړې زه هم ژاړم. چې وصال که جدایي ده، ته هم ژاړې زه هم ژاړم.